د خوست د قلندر او مساخیل ولسوالیو اوسیدونکي وایي په دغه ولسوالیو کې د بنسټیزو خدمتونو او پراختیایي پروژو کمښت د خلکو د ژوند پر بېلابېلو برخو اغیز کړی. دوی وایي د خرابو او نشتو ترانسپورتي لارو له امله خلک له مرکز او نورو سیمو سره د تګ راتګ پر مهال له ستونزو سره مخ دي. په ځانګړي ډول د بارانونو او ژمي پر مهال د ځینو سیمو لارې لا پسې ستونزمنې کیږي. ولا ستونزې خو دښتې ډېرې زیاتې دي، خو دا ډېرې ستونزې چې کومې دي، یو مدی سړک ډېره ستونزه ده چې خوم سړک دی، پلچکونه پلونه داسې منظمې نه دي. هر وخت پوره چې تیونه ایسي موټر د ډېرې ستونزو سره مخامخ وي. یو مو دا غوښتنه ده چې د میږ د یالو بندونه چې دي، دا بندونه خوم دي چې کوم وخت کې تیر وشي د بندونه یې منځه ایسي، نو په ټکټرو کې موټرو کې په پښو ډېرې لرې لرې نه تیږې ورته وروړو، بېرته بیا بند رغوو. خو هر وخت پوره میږ ته ډېر زیات تکلیف وي. میږ دا غوښتنه کوو، اساسي غوښتنه مو ورجنه دغه دی چې خپل هوایي سړک نه بیخي بې برخې وي، یو او بل د کوڅونو نه پورته د لکه تر وچ پړیا پرې موږ شبکه نه لرو د دوه، او بل موږ د کومې زراعتي ځمکې چې دی ورجنه دغه پوکې بس دغه ټیم کې د بارانو موسم پوکې ختمې کړي، کوم زراعت چې موږ ونه کرلي وي څه وي یا جوړ یا غنم یا لوګان بل شی دا ټول سیلاب له وجه ختم شوي دي. د دغه ولسوالیو اوسیدونکي همداراز د روغتیایي مرکزونو، ښوونځیو، د څښاک پاکو اوبو او برېښنا په برخو کې د اسانتیاوو د کمښت یادونه کوي او وایي د دغو اړتیاوو د پوره کېدو لپاره باید په لرې پرتو سیمو کې پراختیایي پروژې پلي شي. صحتي مشکل لرو، این مثل کلینیکونه مو نشته چې دی هغه 2 سب سنټر دی، یو بی ایچ سی دی، هغه در په دوی هغه نه دي سمبول نه دي چې په طبي وسایلو چې موږ د پوره کفایت وکړي. او مکتبو کې مې د معلمانو تشکیل کم دی، شاګردانو مو په زیات دا ستونزه لرو. سړک مو په بشپړ توګه ویجاړ دی، هغه خراب دی، نو داسې مشکل لرو. برق مشکل لرو، برق مو نشته، چې شته هغه د 2-3 کلیو ژرندو نه شخصي برقونه جوړ کړي دي، خو موږ دولتي برق نه لرو. دوی له حکومت او اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې د دغو ولسوالیو اړتیاوې وارزوي او د سړکونو جوړولو، روغتیا، پوهنې، پاکو اوبو او برېښنا په برخو کې ورته ځانګړې پاملرنه وکړي. می پر هورکل کې کلینیک ته شخصي پورکه دی، ځکه چې د حکومت په لوا نشته چې څه هغه یې وکړي، د حکومت په لوا جوړ شي. او بل دا کلینیک چې دی مین امبولانس نه لرو، می کوم پوخه ټسونه چې دی دا نه لرو، نوره د وښه صحیح ده وشته، ځکه چې می ټسو ته معاینو ته می ضرورت لرو، می امبولانس ته ضرورت لرو. سروشه داره هغه نشته، مکتب نشته چې می سبق څه چې هغه ته واشه مکتب هغه کوټې یسو کتب پوه شوې بربار وي نه لرو. د دوی په خبره د بنسټیزو پروژو پلي کېدل به نه یوازې د خلکو ورځنۍ ستونزې راکمې کړي، بلکې د اقتصادي فعالیتونو او ټولنیزې هوساینې په ښه کېدو کې به هم اغیز ولري. موږ د دې غوښتنو په اړه د خوست له ولایتي ادارې سره د نظر اخیستو لپاره اړیکه ونیوه، خو تر دې دمه مو کوم مشخص غبرګون ترلاسه نه کړ.